که مو تر دې دمه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او د نورو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي او که نظر یا وړاندیز لرئ نو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو د مایکروسافت اکسل انټرفیس ته. که دې ته راشو دې ته څه وایي کویک اکسس ټول بار. مثلا دا څه شو کویک اکسس ټول بار. دې ته مثال په دې ځای کې دې ته هر یو ته تب وایي. مثال دا څه دی؟ تب. دا د فایل تب دی، دا د هوم تب دی او دا د انزرت تب دی. پیج لایر فورمولا مثال په دې شکل سره ریویو دې ته تب وایي. راځو دې ته ګوره دا هوم دی. مثال دلته هوم دی، مثال د هوم سلیکټ دی او دا څه دی؟ دا د هوم رایبن دی. څه دی؟ رایبن. دا د هوم رایبن دی. که چېرته انزرت کلیک کړي مثال د هغې رایبن د کمانډز فرق کوي. مثال هغې کې به فرق کوي. اوس که موږ دلته راشو مثال په دې باندې پوه شو چې مثال دا هوم دی دا دغه دی. دې ته څه وایي؟ نیم باکس. دې ته څه وایي؟ نیم باکس. او مثال دلته راځو دې ته دې بل ته که دې خواته راشو مثال که چېرته تاسو وګورئ دې ته فارمولا بار وایي. څه؟ ترتیب پر دې ته فارمولا بار وایي. نو دا شو فارمولا بار. دا نیم باکس شو. دلته راځو مثال په دې شکل سره ګوره ای بي سی باندې چې دا شروع شوي دا هر یو چې دی څه دی؟ کالم دی. دا څه دی؟ کالم. د هر یو کالم دی تر اخره پورې. یا مثال ام کالم دی، بی کالم. دې ته څه کالم یا ستون ورته وایي. مثال دا ستون دی. مثال دا څه دی؟ کالم هیډینګ. کالم هیډینګ مثال دا د کالم نومونه دي. کالم هیډینګ مثال ای بی سی په دې باندې شروع شوي دي. دا چې دی مثال هر یو مثال دا یو دوه چې دي مثال دې ته رو وایي. مثال قطار یا رو وایي. مثال په دې شکل سره موږ په ډیټابیس کې ورته ریکارډ وایو خو دلته مثال دا څه دی؟ رو. مثال دا هر یو څه دی؟ رو. دې ته راځو مثال دا هر یو خانه چې تاسو ګورئ دې ته څه وایي؟ سل وایي. دا هر یو چې دی سل وایي. دا چې دی را هیډینګ دی. را هیډینګ دی. که دلته راشو ګوره ای بي 14. که دلته زه ورته ووایم ګوره په دې شکل سره دا څه دی؟ ای بي کالم دی او دا مثال دلته ګوره 14 سلیکټ دی. په دې څه شو؟ 14. مثال دغه خانې نوم څه شو؟ ای بي 14. دلته دا نوم تاسو ورکولی شئ. په دې باندې کار کوو. دلته مثال دا شیټ دی او تاسو کولی شئ چې مثال څه کوي؟ شیټونه اضافه کوي په دې کې. راځو اوس مثال د اکسل پروګرام ته راځو او د اکسل په پروګرام کې دا ګورو چې مثال څنګه موږ کولی شو چې مثال دا تغییر. دلته مو ویل چې دا د سلز دا نیم باکس دی. مثال دا مو ویل چې کالم دی او دا دی چې دی را او دا چې دی سل. اوس دا سل چې دی څه دی؟ اف. اف کې دی مثال ورته چې اف 8. دلته راځو په دې ځای کې کلیک کوو. دا کوم سلیکټ دی؟ اف 8. که زه ورته وایم چې مثال دې نوم ته دې ته نوم ورکړم زکي یعنې دا څه شو؟ زکي شو. کله چې زه دلته راشم په دې نیم باکس کې زکي کلیک کړم دا به هم دې سل ته راشي. کوم سل ته؟ اف 8. که ته فورمولا کې بیا وروسته استعمالی که زکي استعمالی او که ورته چې اف 8 په دې شکل سره کولی شي. دلته دا څه دی؟ شیټ. دې ته شیټ وایي. کله چې مثال شیټ کلیک کړې دې ته مثال ورته چې نیو شیټ مثال دا ګوره نیو شیټ اضافه شو په دې شکل سره. دا هر رایبن چې تاسو کلیک کوئ یا هر تب چې کلیک کوئ دا خپل رایبن لري. بیا هر رایبن چې دی ګوره جدا جدا کټګوري لري. دې ته څه وایي؟ کټګوري. که هر رایبن کلیک کوئ تاسو دلته وګورئ په دې شکل سره ریویو دا مثال چې کوي وګورئ مثال دا رایبن دی. په دې کې مثال کیدای شي دا د بل افس سره فرق ولري. مثال دا چې دی 365 دی او بل افس چې دی هغه مینوګانې کیدای شي د دې سره فرق ولري. نو په دې باید تاسو ځان پوه کړئ. راځو دلته که چېرته تاسو مثال د یو کمانډ یو شي په اړه باندې کومک غواړئ دلته نو سرچ ته راځئ. په دې سرچ کې ورته لیکئ مثال چې کوم کمانډ مثال ورته چې څنګه زه یو فایل سیف کولی شم یا اوپن مثال څنګه ته یو فایل اوپن کولی شي. مثال دلته ګوره دا فایل اوپن راسم ګوره دلته چې ته راغی اوپن ته. یا ورته چې مثال څنګه زه سیف کولی شم. مثال په دې سرچ کې تاسو کولی شئ سیف. صحیح ده. اپشن ته ځئ چېرته ځئ مثال
دا ټول کمنټس دي. مثال کوم یو ته د سیف هسته ځې ورته چې سیف ګوره راسن دا څه شو د سیف وینډو ډیالوګ باکس یې درته څه کړو راوستو. نو اوس راځو دلته د کنټرول بټن ته چې مثال دا ویل چې ایکس څه کوي کلوز کوي او دا څه دی مثال په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې دوه وینډوګانې که دوه پروګرامونه یې که اکسل وي دواړه که وورد یې دواړه او که یو اکسل یا وورد یا یو بل وي تاسو خوا په خوا راوړئ یا څلور راولئ مثال په یو سکرین باندې یا درې په دې شکل سره راولئ. زه راځم اوس یو د دې نه کلیک کوم ورته چې په دې شکل سره دا راوله ورسره یې څه وکړه وورد راوله. مثال دلته زمونږ دوه دغه دی که چیرته تاسو ترجمه کوئ مثال د ورد کې انګلیسي نه ترجمه کوئ دلته مثال په پښتو باندې ترجمه کوئ یا دري باندې ترجمه کوئ تاسو کولی شئ چې په دې شکل سره اوپن کړئ یو دې خوا یو دې خوا او راسن دلته ګورئ او د دې نه راسن ترجمه کوئ یا مقایسه کوئ یو شی سره په دې شکل سره. دلته راځم په دې باندې کلیک کوم نو دا که دریو ته بدل کړم دریو ته هم کولی شم چې دا دلته راوله یا منځ کې راوله او خوا او شاته نور پروګرامونه نور وینډوګانې سلیکټ کړم خو زه د دا نه غواړم راسن په دې باندې کلیک کوم چې دا ماکسیمایز کړي نو دا څه شو ماکسیمایز. اوس که بیرته په دې باندې کلیک کړم ریستور په دې حالت کې شوه دا به مینیمایز کړم چې زه تاسو ته دا د اکسل وینډو یو څه اندازه دلته تشریح کړم. زه دلته ورته وایم چې مثال لیکم چې زکي لیکم چې عبدالهادي دلته لیکم چې ممتاز بیا لیکم چې مثال نومان په دې شکل سره دا څلور نومونه ما ولیکل دلته دا په دې شکل سره دلته وتی دی نو دې ځای کې راځم ډبل کلیک کوم په دې دغه کې د کالام کې په دې خط باندې ګوره دا کوم خط چې راغلی په دې ځای کې مثال دا ګوره علامه بدلوئ کله چې ماوس داسې علامه بدله کړه ډبل کلیک کوئ نو دا راله موږ د دې مثال اوس څو فیصده دی 100% دی مثال ته څو ښیي 100% که زه دا لوی کړمه ګوره د دې هغه سایز موږ ته لویږي مثال موږ په دې شکل سره کتی شو په دې باندې ګوره دې ته څه وایي سکورل بار وایي مثال په دې پورته تللی شئ مثال دا متن پورته بیاوئ ښکته رالی پورته متن ځي او که دلته مثال سکرول بار هم پورته بیوړو متن ښکته راځي مثال ښي او چپ خواته مثال تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. مثال دا م ویل چې دا کالم دی دا م ویل چې دا را ده او دا م ویل چې دا څه دی سل دی که دلته موږ راشو ورته ذکي راسن ګوره اف اتو ته راغی مثال دا څه ده دا خانه د اف اتو ده که دلته راشم دا و ده او د کالم د څه ده اف مثال دلته دا څه ده د دې ادرس څه شو د دې نوم څه شو اف و مثال په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې د سل نوم باندې پوه شئ. دلته زه راځم مثال دلته دا مختلف پیج لایاوټ دی پیج لایاوټ باندې کلیک کوم مثال په دې شکل سره دا په دې شکل ګوره هیډر دلته درته ښیي فوډر درته ښیي او دا درته مثال په دې شکل سره ښیي کوم ځای کې چې لیکل شوي دی کار شوې ده تر هغې پورې دا پیج بریک ورکوي دې خواته نور څه نشته دی. راځو نارمل عادي حالت ته نو په دې شکل دا څه دی نارمل حالت مثال دا د دې انټرفیس یا د اکسل د وینډو یا د اکسل د پروګرام وربوک او شیټ او د دې سره یو څه آشنایي نو وروسته د دې سره آشنا کیږي قرار به مخکې ځو او درس به مخکې وړو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو په دې درس کې خوښ شوی وي او یاست تاسو زده کړی وي نو د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې ولیکئ یا زما سره شریک کړئ. دا درس یا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي یا استفاده وکړي. ستاسو نظر شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټس په برخه کې شریک کړئ. که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې زما سره ملګري شئ نو دا لاندې زما د فیسبوک ادرس دی.